ما وی چې خوند یو که خان صاحبه ما وی چې خوند یو کو خان صاحبه چې شاپودین له د زکات ورکو هغه وی د څاروي سره وي ځکه به د الیکشن زیات ورکو. سلامونه ملګرو، ستاسو ادبي ورور سید سالار یم. ملګرو، یعقوبي کلي ته راغلی ما ثوابې ته او دلته زمونږ ناستې د یو داسې مستند شخصیت سره نن د سالار ټي وي مرکه را جوړه شوې ده. یقینا چې تاسو ټول به پیژنې په دغه شیشه تاسو ته ښکاري ماسټر شیر افضل صاحب د سالار ټي وي میلمه دی. راځئ ملګرو چې په سالار ټي وي کې شیر افضل صاحب ته ډېره زیاته مینه او هرکلی وي. ماسټر صاحب ډېر زیات سلامونه مې واخلي. وعلیکم السلام، خدای دې خوشحاله کړه، ډېره مهرباني ستاسو د راتلو. ماسټر صاحب اسې خو به ټوله پښتونخوا کې چې څومره پښتانه دي تاسو پیژني، خو بیا هم د سالار ټي وي مینوالو سره داسې مختصر غوندې پیژنګلو وکړو. ښه جی، زما نوم شیر افضل دی. جی جی، زه د یعقوبي کلي اوسېدلی یم. ثوابې د ضلع کې ثوابې کلي ثوابې ته ضلع ده او دا موږ د رضړو تحصیل و د ویدې ته. نو دا کې یعقوبي کلي زموږ کلی دی. زه دلته یو د میدار کورنۍ کې پاتې شوی وم. بیا مې نور سبق ویلی دی. سکول کې ما میټرک او ایف ای بي داسې مې پرایویټ کړي دي. بیا ما ایم ایډ کړی دی. زه بیا پرنسپل ریټایر شوی یم. د خدای فضل دی ټول ژوند مې په ایجوکیشن کې تېر کړی دی. صحیح. ملګرو ته دغه خبره یاد وي چې په دوبۍ کې یم او د دې یو ویډیو ما کتلې وه. ماسټر صاحب چونکې سنجیده لیکلو سره سره د طنز او مزاح شعرونه هم لیکي دي، نه به ډېر د خوند او رنګ شعرونه هم انشاءالله تاسو ته به په دغه شیشه را رسو. خو دغه خبره مې کوله چې د سوشل میډیا دور دی، پره جنبه په مونږ کې هم ډېره ده. په دې سپینه ګیره د جسې پسې تر دې دمه خو بلکې جسې به د پخپله خوله مو چې تر دې دمه خو سوشل میډیا یو ملګری هم دلته نه دی راغلی چې په دغه ډیره کې په دغه حجره کې د دې نه ریکارډینګ وکړي. خو زما یوازینی مقصد هم دغه دی چې را په دې سپینه ګیره چې اجي صاحب د عمر تقریبا چې د اتیاو نه به بری 87 سال عمر دی، تر دې دمه د سوشل میډیا ملګری د دې نه چې ته ریکارډینګ نه دی کړی، ډېر معیاري لیک کوي. شیر افضل صاحب خبرې به هم کوو، خو زه خو یم د پروګرام په سټارټ کې د خپلې خوښې او کلام دوی ته ډالۍ کا، بیا به خبرو ته راځو. اته خو چې ما هر قسم شعرونه لیکلي دي، ما سنجیده هم لیکلي دي، دیني روماني اردو کې مې هم شاعري کړې ده. خو خاص طور زما شهرت چې کوم دی هغه په طنز و مزاح کې شوی دی. طنز و مزاح کې ما اوږده نظمونه هم لیکلي دي او زما قطعې ډېرې مشهورې وي. نو زما یوه قطعه چې هغه هر ځای کې خلک وایي او مشهوره ده، په هغې زما شناخت شوی دی. نو هغه دا ده چې ما وی توریا مبارک شه خبر شوی یم. ما وی توریا مبارک شه خبر شوی یم چې تا پکې کور کې یو ککې ماهتابان پیدا شو. هغه وی ورشه په خانانو باندې زیری وکړه، توری دیکان کرا دیکان ابن دیکان پیدا. واه ورشه په خانانو زیری وکړه، په هغې زیری وکړه چې توری دیکان کرا دیکان ابن دیکان پیدا شو. بیا مې بله دا ورپسې قطعه ده چې همدغه دی په دې میدان ما وی خو توریه کار دی ښه شو چې زامن دې شو اته نو ځوانان دې ډېر شو. وی چې خپل وری وړم او خپل وړي به زما څه دي، خو د خان نوکران ډېر شو. نو دا مشهورې قطعې دي. ملګرو ته دغه خبره هم په ډاګئ چې د ماسټر صاحب په نصاب کې هم کلامونه شامل دي، بلکې د ماسټر صاحب د خولې به تاسو ته دي په خپله وایي. نو زما هسې دا ما کتاب یو چاپ کړی دی، مصودې خو ما سره بلا پرتې دي. په نصاب کې چې زما شامل دي که نه، زما 3 نظمونه په نصاب کې شامل دي. یو زما مشهور نظم چې کوم دی زما کباړي کوټ نو هغه د وبلټو په پښتو کې شامل دی. بل زما دویم نظم هغه چې دی موټر سایکل نظم زما خیال دی چې په ایف کې په پښتو کې شامل دی. او بل نظم زما صراط مستقیم دا د بی ای په کورس کې شامل دی. اوس دی کې به زه تاسو ته
اول کباړي کوټ ورو ارشاد بیا به ورپسې دا بل ارشاد د کباډي کوټ ته رامخ کباړي کوټ کې راخلم مشهور نظم چې زما په روبې د شاعرۍ شوې ده هغه ټولو شاعرانو لولو شاعرانو هغه تصنیف کړی و ارشاد. نو هغه دا و زما کباړي کوټه خدای خبر ده چې د چا وې زما کوټه د جاهل که د دانا وې زما کوټه زما کوټه دومره پویم د یورپ نه یې راغلی دومره پویم دومره پویم د یورپ نه یې راغلی ته به هلته په پړقا وې زما کوټه او په تختۍ چا د مړي نه ایستلې په تختۍ چا د مړي نه ایستلې که د فلم د لیلا وې زما کوټه او شرابي مستر چې کلب کې په ګډا و شرابي مستر چې کلب کې په ګډا و نو ورسره به په ګډا وې زما کوټه زه اوس دلته کې پتا کوم مونځونه زه اوس دلته کې پتا کوم مونځونه څه که هلته بې حیا وې زما کوټه او کباډي چې په بنډل کې وې تړلې چې ته یې راوړې کباډي چې په بنډل کې وې تړلې نو ته به څومره وارخطا وې زما کوټه ما ته دلته په لس ګرانې خو هغې ته په یورپ کې ما ته دلته په لس ګرانې خو هغې ته په سوولو هم ویړیا وې زما کوټه نو چې ادنا شوې د مشرق ادنا له راغلې چې ادنا شوې د مشرق ادنا له راغلې د مغرب وې چې اعلی وې زما کوټه های افسوس پښتو مې پرېښوه کني ماته ته به لاندې له خامتا وې زما کوټه های افسوس پښتو مې پرېښوه کني ماته ته به لاندې له خامتا وې زما کوټه نو ستا لستوړي مې په لاسو برابر وو ستا لستوړي مې په لاسو برابر وو خیر د نور که عطف په ما وې زما کوټه زه را ځوان یم او ته په یو سیزن کې جوړ شوې په ځوانۍ کې دلربا وې زما کوټه خیر دی اوس به دې د خدای په نامه ورکم که قبول د خوار مولا وې زما کوټه نو د هغه به هم په تا چرچه پوره شي د هغه به هم په تا چرچه پوره شي که چلېدلې په ملا وې زما کوټه نو په بدل به دې له خدایه جنت غواړم په بدل به دې له خدایه جنت غواړم پوی به شي چې بېبها وې زما کوټه د افضل شوې ځکه یاد شوې په دنیا کې کني تله کم کجا وې زما کوټه نو دا نظم په کورس کې ټول نه ده شامل بعضې شعرونه هغې پرېښي دي چې هغه د کورس مطابق هغې ته نه ښکارېده غریب ګل چې امیر خان په لتو دل کو غریب ګل چې امیر خان په لتو دل کو په جړا شو چې په تا رپورټ پکار دی وی چې ورشه ورله لا به دې ګوشمال کې په تاڼه کې د نیکه دی او که د پلار دی پولیس یې نوکران تاڼه کې تنګ کړو وی چې وایې دا مرګ چا او ته پسې کړی دی نو ملنګې او پتنګې دا د هغه نوکرانو دواړه په جړا شو چې ویلی شوم چې مرګ فتح کړی دی غریب ګل وی په وړه خوله مې حق ووایي غریب ګل وی په وړه خوله مې حق ووایي که خبرې مې خوږه وه خو زږه شوه خلک وایي کږه خوله په څوک سمیږي او زما سمه خوله په څوک باندې کږه شوه ما وی چې حج دې مبارک شه وروره په تا مې فضل پاک غفور کړی دی هغه وایي ما سړیه حج څه کوو خو په ټبر کې مې تربور کړی دی ما وی ښه شوه مونځ دې جمع سره وکړو ګلبدینه
پتا فضل رحمانو کو او وی چې مونږ راله امام صاحب ټولو کو او ما بېغمه ټول حساب د دکانو کو وا ډېر ښه نو داسې نور هم ډېرې قطعې شته صحیح وایې جی بس دا اورېدونکي قطعې ووایم بالکل صرف قطعې خولې خولې کې تیرا در جمع کې جی. ته کې پیغام لګ استاد پورا تر دلته ما ها جی جانمات کې خان وړو جانمات شوی خان و هغه په یو جومات کې خواران دربو کې ولاړو یو جومات کې خواران دربو کې ولاړو ګورم څه چې خان غوړول جانماز دی نو ما وی خدایه ستا د کور نه چېرته لاړ شو دلته هم محمود او یاد یاز دی ډېر ښه نو دا هم دا داسې نور هم ډېرې قطعې دي چې اوس ټولې ما ته یاد یې نه راځي خو د دې کتاب نه به ووایم ما وی چې خوند دې وکړه خان صاحبه ما وی چې خوند دې وکړو خان صاحبه چې شاپودین له د زکات ورکړو هغه وی دی د څاروي سره وي ځکه مې دله لږ شان زیات ورکړو چې خبره د انکو د پښتو شي او چې خبره د انکو د پښتو شي نو تش تپاڼې د اسمار خان برکتي شي چې خبره د انکو د پښتو شي نو تش تپاڼې د اسمار خان برکتي شي خو چې 2 پیسې زکات کلي ته راشي نو ښه مالداري خو خوارخولې زکاتي شي او دغه شانتې او نه د دین نه د سادین دا خو دی پلا او مور والا نوم ایښې شرف الدین و پلار او مور والا نوم ایښې شرف الدین و خو چې خوار دی دا دی ګوره شاپودین شو شاپودین شو پلار او مور والا نوم ایښې شرف الدین و خو چې خوار دی دا دی ګوره شاپودین شو ټول جمدون یې د جمدون په غم کې تیر شو د نیستی نه نه د دین نه د تادین شو ډېر ښه نو ما وی زه خو زه دا به نه وژو دا دې راغی ډیراني ډاکټر ته وی زړه مې کمزوری دی راغی ډیراني ډاکټر ته وی زړه مې کمزوری دی وی ډاکټر چې تا له غوره سیب له دوایانو دي وی چوڼه ته دی چې خلک موږ ته ټانګسري وایي موږ له خو ټانګوان دي سیب خو د سیبانو دي ډېر ښه موږ له خو ټانګوان دي خلک سیب خو د سیبانو دي راغی ډیرانې راغی ډاکټر وی زړه مې کمزوری دی وی ډاکټر چې تا له غوره سیب له دوایانو دي نو وی چوڼه ته دی چې موږ وی څونه چې خلک موږ ته ټانګسري وایي موږ له خو ټانګوان دي سیب خو د سیبانو دي دا قطعه وه دا د انګریزانو پکې انګریزان لاړو خو یاران یې نه دي انګریزان لاړو خو یاران یې نه دي د شین کیکر نه غنه لا بده ده د شین کیکر نه غنه لا بده ده یو بونیري لړم ته وی چې ټاګه ستا خو د خولې نه کونه لا بده ده نو دې کې را باندې دا یو ټکی بدل کړی نو دا ته دا ما وی کور دی اول وړوکی و اوس لوی شو کمالي دې کې وایه کماليه څه کمال دی ما وی کور دی اول وړوکی و اوس لوی شو تا کې وایه کماليه څه کمال دی وی چې هر باران کې لارې ته اوږدېږي زما لارې ته ربړي غونته دیوال دی ماډرن ایریا دی نظم نوم دی او خټک صاحب د خدای پاک وي هغه به دې ته زرداره لیلا وي او ما ولا دا نوم یې ماډرن لیلا نو هغه دا نظم دی ما وی د غم به دې مړ شمه ده هغې وی غم مه کوه خښ به دې کوو ما وی د غم به دې مړ شمه ده هغې وی غم مه کوه خښ به دې کوو ما وی د مینې اور ستی کړمه ده ما وی د مینې اور ستی کړمه زه هغې وی وره خوشتې یخ به دې کوو ما وی چې ستا د اداګانو قربان هغې وی لرې شه بادخورې جوړې ما وی چې ستا د اداګانو قربان هغې وی لرې شه بادخورې جوړې ما وی تا د در ګدا به شمه
هغې وې تنګ د چا نه کورې جوړې واه ما وی چې تا ته درکړه دا به شمه هغې وی تنګ د چا نه کورې وړي ما وی چې عشق خو مذهب دی زما نو هغې وی دا د لیونتوب نښه ده او ما وی چې عشق خو مذهب دی زما هغې وی دا د لیونتوب نښه ده ما وی چې مالو سر مې دوتي پتا هغې وی دا د لوفرتوب نښه ده واه ما وی چې شپه ورځې سودا وي زما هغې ما وی چې شپه ورځې سودا وي زما هغې وی ښه وشوه څه کار به دې دی ما وی مجنون د بیابان یم ده ما وی مجنون د بیابان یم ده هغې وی کور به دې نه پلار به دې نه ما وی چې پېژنې شاعري یم ده ما وی چې پیژنې شاعر یم ده هغې وی وږې ګېډه وایي غزلې ما وی چې پېژنې شاعر یم ده هغې وی وږې ګېډه وایي غزلې ما وی غزل کې به دې وستایم هغې وی پوه شومه پیسو ته غلې ما وی شاعر یم خو پښتون یم ده ما وی شاعر یم خو پښتون یم هغې وی ولې مال د چا نه لګي ما وی شاعر یم پښتون یم خو پښتون یم ده هغې وی ولې مال د چا نه لګي ما وی پتی یم لږ پتی نه یم ما وی پتی یم لږ پتی نه یم نو هغې وی خوار سړی زما نه لګي ډېر نو ما وی چې ځه نو زړه به صبر کوم ما وی چې ځه نو زړه به صبر کوم هغې وی شکر دی خوشحاله به شم ډېر نو ما افضل وی چې دا د لاړه به ده هغې وی خلاصه د جنجاله به شم اگر چې زما نور ښې ښې غزل شته خو دا غزل زه ځکه تاسو ته وایم چې په دې غزل کې زما یو شعر دی هغه نن سبا په ټولو میډیا کې خور شوی دی په دې کې یو تصویر دی د یو پیغلې او هغه په پرده ده داسې صرف پوته ښکاري او د هغې لاندې زما دا شعر لیکلی شوی دی حسن چې بې ستره شي بې قدره شي ځکه پښتنې مخونه پټ ساتي دې دا د هغې لیکلی دی همدا بابا حالانکه دا شعر زما دی لکه دا خلک وایي چې دا ګینه دا همدا بابا دی دا خو د دې سپیناوی مشهور نو په دې غزل راته نو په دې دا غزل دی نو دا په دې غزل کې دی دا چې په 2005 کې کوم کتاب چاپ کړو دا کتاب ساده باده دا په هغې هم کې و دا زما دویم ایډیشن کتاب کې دا غزل په دې کې دی نو ځکه دا غزل اورو دا غزل دی چې سترګو کې مین حالونه پټ ساتي سترګو کې مین حالونه ځکه چې د زړه دردونه پټ ساتي مینه خو یو دور دی چاته مه ښایه چاته مه وایه مینه خو یو دور دی چاته مه وایه خلک قیمتي څیزونه پټ ساتي او رات چې منصور وي نو په دارې کو رات چې منصور وي نو په دارې کو خلک د سینې رازونه پټ ساتي او حسن چې بې ستره شي بې قدره شي نو ځکه پښتنې مخونه پټ ساتي او تور ته جوړ ته پیغورونه شي په خلکو کې جوړ ته پیغورونه شي په خلکو کې ځکه معشوقې لوظونه پټ ساتي خلک خاندي خلک هیچا سره نه جاړي خاندي خلک هیچا سره نه جاړي ځکه هوښیاران غمونه پټ ساتي او بلاس تړو باسي خو رسوانه شي بلاس تړو باسي خو رسوانه شي ځکه خو افضل شعرونه پټ ساتي ډېر ښه پلار مې افلاطون نه دی خو وی به خېټه غزل نه غواړي ډېر غواړي ملګرو تاسو دغه ماسټر صاحب